دا خبره بل ورځ شوې وه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کله مدینه شریفې ته تشریف یوړو او د مکې مکرمې نه هجرت فرمایلو مدینه شریفې ته لاړو نو کافران را جمع شو مکه مکرمه کې د دوی یو ځای او دارالندوه به ورته وي او هغې کې به مشورې کولې او دا مشوره یې وکړه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خو د تاسو نه لاړو خو لهذا اوس د خلاف نوره منصوبه پکار ده ابو جهل دی دا ټول کافران رجمو او دغه وخت کې دی تجارت کولو او قافله یې استولی وه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملګرو سره دا مشوره وکړه وې دې قافلې باندې ورته حمله کوو او دا څومره سامانونه دي دا به ترې والو لیکن د مؤمنانو اراده دا وه چې قافلې باندې حمله کوو او کافران خپلو کې راپاڅېدل ابو جهل لعین او د هغه ملګري وی خپلې قافلې حفاظت وکړئ مسلمانان قافلې باندې حملې له راوځي نو د مؤمنانو اراده دا وه چې قافلې باندې به حمله وشي او له سامانونه به ترې والو لیکن د الله پاک جل جلاله بله اراده وه د الله پاک جل شانه دا خوښه وه چې دا مؤمنان د دوی جماعت او د کافرانو جماعت دا خپلو کې ملاو کی او جهاد وشي او جنگ وشي تقریبا 80 میل د مدینه منورې نه یو مقام دی هغې ته بدر یی 80 میل کې پروت ته هغې ته کافرانو رسیدل او هلته کې په اوبو باندې اول هغې قبضه واچوله کویو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې ورسېدو او د هغې مبارک ملګري نو هغې داسې ځای قبضه اچولې وه چې اوبه یې قبضه کړې وې لیکن مؤمنان بل طرف ته شو او دغه وخت کې الله پاک جل جلاله چې کومه خوښه وه هغه کار یې وفرمایلو او کم خلق چې د اسلام خلاف او د اسلام خلاف راوتی وو د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک مخالف راوتی وو هغې ته الله پاک جل شانه داسې سزا ورکړه چې هغه نشان عبرت وګرځېدو داسې سزا وله ورکړه او مؤمنانو ته یو عظیمه فتح نصیب شوه مؤمنان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغې ملګري هغه کامیاب شو او د هغې مخالف کسان ابو جهل او سرداران د قریش کافران د قریشو چې کم سرداران و ابو جهل سره هغې کې 80 کسه مردار کړل ابو جهل لاین پکې مردار شوی او کمال داو ما بل ورځ ویلیو رونو چې څوک قرآن پاک سره تعلق ساتي که نه او د قرآن پاک خادم وي الله پاک جل جلاله ګوره د هغه ډېر خیال ساتي یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مکه مکرمه کیو او د هغې ملګری صحابي طالب قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے تلاوت کولو نو هغه وخت کې مسلمانانو ته
کمزورتیا وکنه. خدای پاک جل شانه د ټول مسلمانانو الحمدلله بیا خو عزت ملاو شوی ده. اوس هم خدای پاک جل شانه مسلمانانو ته عزت نصیب کی. پیغمبر علیہ السلام مبارک لراغو دغه وخت کې ابو جهل لاین اوالو دا جناب سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ګوره یو ډېر مبارک صحابي وخا د مبارک قدمونه داسې واړو واړو د بدن مبارکې مندریو نو بوټي ته خطو بوټي ته جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خپلو کې داسې چوکتل نو ملګری وي که نه نو خاندیدل. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو فرمایل وی دی عبدالله ابن مسعود دا پنڈی دا د احد د غر نه زیاتې وزنداری دی پتل د میزان کې. دا سه مبارک صحابیو او زما استافق حنفی دا د جناب سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د روایات مطابق دا د فقه حنفی سند سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ترسی. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کومه فقه حنفی جوړه کړې ده نو دا د سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک ته سند رسی او هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نا دا تعلیمات حاصل کړی دي. نو جناب سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تراغو جاڑی. بل طرف تا جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک راغو خان دی. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تفرمائی جبریل علیہ السلام عجوبہ دا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غجاڑی و تخان دی. بیا د بدر موقع راغا د مدینه شریفه ژوند راغو میدان بدر دا دغه ابو جهل دا چې پروت تا زخمی دا مرداریږي او جناب سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته پسینه ناستا او تور راواغست او سټ ته پریکو. دغه وخت کې جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک بیا راغو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک توائی وی سیب تلکا بی تلکا وی گورا یو گزاری تیویستی و دیگه بدلمو تی پسر پریکولو واغستا. سوک چه قرآن پاک خادم وی کنا دا قرآن پاک عالم وی دا قرآن پاک زدکون کے وی قسم د خدای پاک جل شانہو پی خپکیگی کو سو کی خپکوی گورے سو کی خپکوی کنا او سو ورته نقصان رسوی سو کې بهکنی غاړي سو کې مخالف لګوي والله چې خدای پاک جل شانہو پی خپکیږي او د چانه چې الله جل شانہو خپه شو نه به د تباہی څه کار شته بل څه پاتې دي او تباه بشي کنه. نو څوک چې د عالم قرآن د حافظ قرآن د خادم قرآن مخالف لګوي ګوره باز شي باز راشي ګوره بیا خدای پاک جل شانہو په دې پاکانو خلقو خپکیږي او بیا ګوره بدلا خلی لکه ابو جهل لعین نه پس بدلا واغستا یو پړکی وستیو به تن سر پرې کو. هغه مبارک صحابي چې د چانه مخواله اگر آگو تور رواغست او سر ته پریکو. نو ابو جہل او غټ غټ سرداران پکی مردار شول. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ او فرمایل دا می ولیو کو لیقضی اللہ امرا کان مفعولا
الله پاک جل جلاله فرمای دا کار می د دې وجې نه وکړو چې دا کړی شوی و. ګوره ښه په ازل کې دا شوی و چې ابو جهل به مرداریږي. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم به بری مومي او بل د پاره د دې چې هلاک شي هغه څوک چې هغه هلاکېدل غواړي په ښکاره دلایلو سره او ژوندی پاتې شي هغه څوک چې هغه ژوندی پاتې کېدل غواړي. ډېر کسانو ښه زر کسانو خو خدای پاک جل شانه هلاکت غوښتی او چې چا پکې و ای هلاک شو. بل طرف ته 313 مبارک اشخاصو الله پاک جل جلاله غوښتل چې دی ژوندي پاتې کم، دی ته قوت ورکم، دی له عزت ورکم. او دا ځکه چې الله پاک جل جلاله اوریدونکی او پوهه ذات ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پاغ شپې کمې دعاګانې کړې دي، ژړاګانې کړې دي او دا فرمایل چې خدایا پاکه دا څو تنه دي ګورې کو دا د دنیا نه لاړل خدایا پاکه ستا مبارک نوم به ګورې څوک په ځمکه وانلي. خدایا پاکه امداد فرمایا د دوی، خدایا پاکه دی سره امداد فرمایا. الله پاک جل جلاله وعده فرمایله چې امداد به دې کوبه. او وشوه داسې فرشتې راغې او جنگ یې کولو. جنگ ښه تورې ورسره وې، په آسونو سپرې وې. جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک رغلی او بدر مقام کې او زیړ پټکی والی. زیړ پټکی خلک مختلف رنګونه وایي که نه، څوک تور وایي، څوک سپین وایي، څوک زیړ وایي، څوک بل قسم، څوک شین وایي، مختلف رنګونه راغلی دي ښه. لہذا جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک زیړ پټکی والی او خدای پاک جل شانه اسلام ته داسې غلبه ورکه چې د کفر ملا یې ماته که. الله پاک جل شانه دا بیان کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ انتم بالعدوة الدنیا، الله پاک جل جلاله فرمائی یاد کئی آغا وقت چی وی تاسو بالعدوة الدنیا پاغی کنارے باندې چې هغه مدینی منورې ته نږدې وه، مدینی منورې ته نږدې وه. وهم بالعدوة القصوى او کافران پاغی کنارې باندې چې د مدینی منورې نه لرې وه. هغوی په یو طرف پراتو، دی په بل طرف پراتو، خدای مدینه شریفې ته نږدې وو او هغوی چې په بل مقام باندې راتلل که نه قافله بل ځای را روانه وه که نه. والرکب اسفل منکم او تجارتی قافله چې ابو سفیان اوس خو رضی الله عنه د مبارک هغه وخت کې ایمان نه و راوړی، هغه مشر اسفل منکم هغه لاندې طرف ته وه، د سمندر طرف ته وه. او د غزوه بدر مخکې نه دا خبره توی شوي نه وه چې جنگ وکړو، مخکې نه دا خبره نه وه. مؤمنانو خو دا وي چې قافله به والو. ولو تواعدتم، الله پاک جل جلاله فرمائی، الله تعالی جل جلاله فرمائی ولو تواعدتم کو چرې تاسو وعده کړی وی په خپل منځ کې د مخکې نه چې پلاني ځای ته به ځان رسو جهاد او جنګ به کوو، لاختلفتم فی المیعاد، نو خامخا به ګورې بیا تاسو په خپله وعده کې اختلاف کړی و، کیدای شي چې دی نه و را رسېدلي هغه خپلې وعدهګاه ته یا مؤمنانو کې. ولکن لیقضي الله، لیکن الله پاک جل جلاله چې دا فیصله کوي امرن د یو کار
کان مفعولا چې هغه کار کړی شوی دا د ابو جهل هلاکت راغلی دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک غلب راغلی دا خدای پاک جل شانه کړو دا کار ښه لیهلکا د پاره د دې چې هلاک شي من هغه څوک هلکا چې هغه هلاکېدل غواړي ام بینة پخکاره دلیل سره یعنی دای خدا غوښتل چې مونږ ډیر یو قوت ته راکې تورې دي را سره اسباب دي را سره اسلحه ده را سره په دې باندې اعتمادو ویحیا او الله پاک جل جلاله ژوندې پرېږدي من هغه چا لره حی عن بینه چې هغه ژوندی پاتې کېدل غواړي په ښکاره دلیل سره الله پاک جل جلاله د 1000 تورو په مقابله کې الله پاک جل جلاله اتو تورو ته غلبه ورکړې و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو طرف ته 1000 تورې وې او بل طرف ته 8 تورې وې لیکن الله پاک جل جلاله هغه 8 تورو ته پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته په دې باندې غلبه ورکو هغه 1000 تورو والا سکل څوک مردار شو څوک وتښتېدل څوک قیدیان شو وان الله بیشک الله پاک جل جلاله چې دی لسمیع اوریدونکی دی علیم او پوهه ذات دی الله پاک جل جلاله زما استا او د ټولو مخلوقاتو اوري او پوهه د ګوره په هر څیز باندې صدق الله العظیم